که د زړه خفګان کوي او زړه ته د سکون نه راځي او راحت نه راځي، هر وخت په فکرونو او په سوچونو کې وي، نو د قرآن کریم یو داسې آیات مبارک چې کله د آیات مبارک ما ویلی د زړه نه مې یو بوج پورته سوی. کله کله یو انسان وایي چې یاره هر څه برابر دی، پیسې لرم او هر څه لرم، دې باوجوده زړه ته مې سکون نه راځي، زړه ته مې آرام نه راځي، هر وخت پریشانه یم. نو چې کله داسې حالات درته راسي، نو د قرآن کریم یو آیات دی چې هغه تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او تاسو یې در سره تلاوت کوئ. هغه طریقه به زه درته وښیم، دې سره به د زړه سکون تاسو ته حاصل سي. په زړه باندې مې څومره بوجونه وي، هر بوج به الله رب العزت در څخه پورته کړي او دغه زړه ته به مې سکون او آرام راسي. نو دا ویډیو خامخا در سره شیر کړئ، دې سره ډیوټ وکړئ. هغه آیات مبارک داسې دی: بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله اکبر. چې کله دغه آیات مبارک زه تلاوت کم، زما د زړه څخه یو بوج پورته سي، بالکل لکه انسان چې ډیر ستړی وي او بیا چې کله دی دغسې کښېني یو ځای آرام وکړي، څومره دته وسایي میلاو سي، دته سکون و آرام و راحت میلاو سي. دغسې په دې آیات په تلاوت سره آرام، سکون، راحت انسان ته حاصلیږي. نو کم از کم 80 واري په ورځ کې دغه آیات مبارک تلاوت کوئ. د هر لمانځه بعده 10 واري او دغه په ورځ کې چې د لمانځه بعد 9 وایست، په ورځ کې 80 واري خامخا در سره وایست. د ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور در سره شیر کړئ.